السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو کوربه اسد ثاني. نن ستاسو سره یو اهم خبر شریکول غواړم. زموږ یو ملګری دی بلال خان افیشل باندې د هغه یوټیوب چینل دی او د هغه د فیسبوک آی ډي چې کوم ده بلال خان پین هغه چا هیک کړې ده. پای کې د هغه خپل پیجونه دي، د هغه نه به ښکلي ښکلي ویډیوز شیر کول ستاسو سره. نو هغه چې کوم دی چا هیکرانو هیک کړې ده او چې چاته هم چې چا هم دا آی ډي هیک کړي، تاسو مهرباني وکړئ په دې ویډیو باندې پر هغه نمبر چلیږي او چې چاته هم دا آی ډي ترلاسه شوي تاسو مهرباني وکړئ دا هغو ته چې کوم دی واپس کړئ. چې د چا سره هم دا زه په دې ویډیو باندې پر هغه نمبر دي چې چا هم یې کړي د هغه پرسنل خپل آی ډي ده، د هغه سره به کې خپل فرینډ او خپل ویډیوز به دې شیر کول. چې د چا سره هم دي نو تاسو مهرباني وکړئ دا آی ډي چې کوم ده هغوی ته واپس کړئ او که واپس کولی هم نه شئ نو چې څوک خبر نه وي بلال خان پین دا مخامخ تاسو ته سکرین شاټ ښکاري دا آی ډي ده. که د دې نه څه قسم پوسټ شیر شو یا څه ویډیو شیر شو یا څه تصویر شیر شو نو د دې ذموار به چې کوم دی هغه بلال خان نه وي. ولې چې دا هیکرانو هیک کړې ده د هغوی سره ده. که د هغه نه څه پوسټ هم کوي نو هغه به بل څوک کوي، هغه به بلال خان به د هغه ذموار نه وي. نو ما ته هغه واټساپ باندې میسیج وکړو چې زما سره خو دغه یوه آی ډي وه او یوټیوب چینل مې و، نو هغه خو زما نه هیکرانو هیک کړو او اوس زما په لاس کې څه نشته. نو ته دا مهرباني وکړه چې خپل چینل نه او د خپل پیج نه چې کوم دی ورکوټي شانته ویډیو جوړه کړه. که د بلال خان پین آی ډي نه څه شیر شو یا څه پوسټ شو نو دا د هغه سره نه ده او د دغه ذموار به دغه نه وي. ولې چې هیکرانو هیک کړې ده او چې چاته هم دغه آی ډي ترلاسه کړي چا تاسو مهرباني وکړئ په دې ویډیو باندې به سکرین شاټ هم تاسو ته دغه ښکاري او د ویډیو باندې به نمبر هم چلیږي نو دا هغه ته ورکئ. تاسو به ډېره ډېره مهرباني. چا چې زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی اسد ثاني یوټیوب چینل هغه سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان ووایئ او بلال خان افیشل یوټیوب چینل دی په هغه باندې د بلال خان ښکلي ښکلي ویډیو تاسو کتلی شئ. ډېر خوښ شو چې زموږ ویډیو هم نه در راغل. د هغه مین وجه دا وه چې زه څه ټیک شانته نه وم، څه زکام مې و بیمار وم او څه مصروفیات و. نو چې د بلال خان پین آی ډي نه څونه پوسټینګ کېږي نو هغه به د بلال خان نه وي. د بلې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.